شپږمه برخه. انګېزه او د نورو هڅونه. په اوسط ډول زموږ د ټولنې تر 50% کم خلک کاري وړتیا لري. مشران د دوی 10، 40 او 50% اضافي وړتیا له نورو باسي او همدا لامل کېږي څو خلک تیر ته په کتو ښه کار وکړي او د دوی سره همکار پاتې سي. د انګېزې جوړونې عوامل. په لومړي قدم کې باید دا درک کړو چې څه شي خلکو ته انګېزه ورکولی سي او څه شي هغوی قانع کولی سي څو تیر ته په کتو له 10 څخه تر 50% زیات کار وکړي. دلته د انګېزې د رامنځته کولو 6 مهم عوامل بیان شوي او دا عوامل معمولي کارکوونکي پر استثنایي یا ځانګړو کارکوونکو اړوي. لومړنی عامل خلکو ته د جالبو فعالیتونو ورکول دي. کله چې کارکوونکي کار نه کوي نور له هغوی شکایت کوي. پوښتنه دا ده چې آیا کارکوونکو ته به تکراري او درانه کارونه نه وي ورکړل شوي. مشران پوهیږي چې خلکو ته هغه وخت انګېزه ورکول کیږي چې د انګېزې لپاره دلایل وړاندې سي. خپلو کارکوونکو ته داسې کارونه ورکوي چې هغوی له محدودیتونو راوباسي او پرمختګ وکړي. دوهم عامل د پراخو ټولنیزو اړیکو جوړول دي. مشران هیڅکله دا نه خوښوي چې کارکوونکي پرته د دلیله احتکار وکړي. که کارکوونکي دا درک کړي چې د دوی نوی فعالیت د کمپنۍ له طرحې سره سمون لري نو د مشرانو له لوري هڅول کیږي. دریم عامل مسؤلیت پیژندنه ده. که په یوه کمپنۍ کې هر څوک د خپلو فعالیتونو مسؤلیت وپیژني هیڅکله به هم کومه ستونزه رامنځته نه سي. د مسؤلیت پیژندنې یوه ښېګڼه دا ده چې پر خپل نفس مو باور زیاتیږي. واقعي مشران نه یوازې چې د خپلو کارکوونکو ملاتړ کوي بلکې یو ګام شاتګ مني، خو د وخت سره سم د کمپنۍ ټول مسؤلیت خپلو کارکوونکو ته سپاري چې دا کار د یوه مشر لپاره لویه لاسته راوړنه ده ځکه دی کولی سي له دغه وخته په استفادې بل ځای پانګونه وکړي. څلورم عامل ځاني او شخصي پرمختګ دی. که کارکوونکي ستاسو په کمپنۍ کې د پرمختګ احساس وکړي او په دې پوه سي چې دلته نوي او مهم شیان زده کولی سي نو دې ته لیواله کېږي چې خپل کار په ډېره ښه توګه سرته ورسوي. پنځم او شپږم عوامل. پنځم او شپږم عوامل یې پیسې او کاري شرایط دي چې لومړني دلایل هم ورته وایي. په دې برخه کې مشران داسې خلکو ته انګېزې ورکوي چې نه ورځنی تفکر لري او نه هم د انګېزې درک. درې مهمې او اساسي اړتیاوې. کارکوونکي درې مهمې او اساسي اړتیاوې لري. که وکولی سي د کارکوونکو دغه درې اړتیاوې پوره کړئ هغوی به هم په پوره لیوالتیا او ورین تندي ستاسو په کمپنۍ کې پاته سي. لومړنۍ اړتیا باور دی. یعنې تاسو چې د کمپنۍ لویه برخه مو په لاس کې ده او ټول مهم کارونه خپله پر مخ وړئ تل پر خپلو کارکوونکو ټینګار وکړئ، هغوی وهڅوئ او دا ورته ووایاست چې ستاسو شتون په کمپنۍ کې ډېر مهم دی څو هغوی په تاسو باور پیدا کړي. دوهمه اساسي اړتیا خپلواکي ده. لازمه ده چې د کمپنۍ مشر د خپل هر کارکوونکي لاسته راوړنه د هغه په نامه ونوموي. په دې کار سره کارکوونکي د خپلواکۍ احساس کوي. ډاډمن اوسئ او خپلو کارکوونکو ته فرصت ورکړئ څو د خپل ځان په اړه ښه احساس ولري. درېیمه اساسي اړتیا متقابل تړښت یعنې وابستګي ده. تاسو باید دا احساس وکړئ چې ګواکې د یوې پیاوړې ډلې غړي یاست او د یو بل په همغږۍ د یوې ګډې موخې یا هدف لپاره کار کوئ. لنډه دا چې که هر مشر په خپله کمپنۍ کې دغه درې مهمې اساسي اړتیاوې پلي کړي خوشحاله او انګېزه لرونکي کارکوونکي به ولري چې سخت کار به کوي او د کمپنۍ د بریا په لټه کې به وي. د دندو سپارل. په کمپنۍ کې کارکوونکو ته د دندو سپارل هغوی ته انګېزه ورکوي او لا هڅول کیږي چې په خورا رښتینولۍ سره خپله دنده پر مخ یوسي ځکه هر هغه مسؤلیت چې دوی ته سپارل کیږي دوی ته د مالکیت احساس ورکوي. دلته د دندې سپارلو په برخه کې ډېرو مهمو او بنسټیزو ټکو ته اشاره سوې چې پرې پوهېدل اړین دي. لومړنی ټکی د اشخاصو ټاکل دي. که تاسو په خپله کمپنۍ کې داسې کسانو ته چې تل یې نورو ته دوکه ورکړې وي دنده وسپارئ، ډاډه اوسئ چې ستاسو کمپنۍ به د سختې ماتې سره مخ سي
په دې کار سره نه یوازې هغه ته انګېزه نسي ورکولی بلکې لا به ځانونه کندې ته ټېل وهي. دوهم ټکی وړتیا ده. آیا پلانی کس د پلانی دندې د سرته رسولو وړتیا لري؟ دریم ټکی کار اهل کار ته سپارل دي. خپلو کارکوونکو ته داسې مسؤلیتونه وسپارئ چې هغوی یې د سرته رسولو وړتیا ولري. دا کار تاسو ته د دې زمینه برابروي څو په نورو ارزښتناکو فعالیتونو لاس پورې کړئ. څلورم ټکی په کمپنۍ کې نوي ګمارل شوو کسانو ته د کوچنیو دندو سپارل دي. په دې کار سره تاسو هغوی ته دا فرصت ورکوئ څو پر خپل ځان یې باور زیات او د لویو کارونو د ترسره کولو هوډ وکړي. پنځم ټکی په بشپړه توګه کارکوونکو ته د کار سپارل دي. کله چې تاسو په بشپړه توګه د یوې برخې مسؤلیت خپل کارکوونکي ته وسپارئ په دې کار سره به د هغه انګېزه لا پیاوړې سي او د کمپنۍ د پرمختګ لپاره به خپلې هلې ځلې چټکې کړي. شپږم ټکی د بشپړو پایلو سپارل دي. د بیلګې په توګه دا په ډاګه کړئ چې څه کار باید وسي او د پایلو د ارزونې لپاره معیارونه په پام کې ونیسئ. که د کارونو ارزونه ونه کړئ نسئ کولی بریا یا کامیابۍ ته ورسیږئ. د پای ټکی د نورو په مرسته او مشوره خپلو کارکوونکو ته د دندو سپارل دي. کله چې تاسو چاته مسؤلیت سپارئ که مو مسؤلیت په مشوره ورته وسپاره په دې معنا چې تاسو هغوی ته دا انګېزه ورکړه او له کارکوونکو وغواړئ څو خپلې پوښتنې له تاسو سره شریکې کړي. په دې کار سره مطمئن اوسئ چې هغوی یو بشپړ مسؤلیت پر غاړه اخلي. کله چې تاسو خپلو کارکوونکو ته دنده سپارئ د هغوی مسؤلیت دی چې پایله یې بیرته تاسو ته وسپاري. همدا لامل دی چې دوی د خپلې دندې په معنا او ارزښت پوهیږي. هغه چاته دنده مه سپارئ چې د خپل کاري پلان لیست نه نیسي، ځکه 50% د دې احتمال شته چې هغوی ستاسو د لارښوونو بله معنا واخلي. که لازمه وي همدا اوس هغوی ته د کاغذ یوه ټوټه او یا هم یوه وړه کتابچه ورکړئ څو د تېروتنو مخه ونیول سي. خپل کارکوونکي وهڅوئ. مشران په خلکو کې د انګېزې د رامنځته کولو لپاره له ډېرو نورو لارو هم کار اخلي. یو د دغو لارو څخه خوځښت ته د خلکو هڅول دي. مشران پوهیږي چې هر څه په دوی پورې تړلي دي. که دوی وغواړي کولی شي خپلو کارکوونکو ته انګېزه ورکړي. فرانسیس د یوې لویې کمپنۍ مسؤلیت پر غاړه واخیست. کمپنۍ له سختو ستونزو سره مخ شوه، خو فرانسیس پوهېده چې د کمپنۍ کارکوونکو ته باید انګېزه ورکړل شي او د انګېزې ورکولو لپاره منطقي دلایلو ته اړتیا ده. دی وایي اړینه نه ده چې خلک کار ته وهڅوو، اړینه دا ده چې په خلکو کې د کار شعور او انګېزه راژوندی کړو. ده ویل له هغې انرژۍ باید اوس کار واخیستل سي چې خلکو د نورو د خدمت لپاره په زړونو او ذهنونو کې ساتلې ده. هغه و چې خلک راپورته سول، ده ته یې د مرستې لاس ور کړ او کمپنۍ یې د سقوط څخه وژغورله او په دې کار سره ولسمشر ده ته د خپلواکۍ جایزه ورکړه. ډېری مشران د لیوالتیا شعور لري او دا د دې لامل کېږي څو په نورو خلکو کې هم دا شعور راژوندی سي. ستاسو او د نورو د لیوالتیا ترمنځ مستقیمې اړیکې شته. که تاسو خپله ځانګړې لیوالتیا ولرئ، کارکوونکي هم ستاسو د لیوالتیا څخه اغېزمن کېږي او بالاخره په ځان کې د انګېزې شعور راژوندی کوي. په نورو کې د انګېزې د رامنځته کولو بله لار ژمنتیا ده. د مشرانو یوه مهمه ځانګړنه دا ده چې دوی 100% کې خپلو فعالیتونو ته ژمن دي. ستاسو ژمنتیا کولی سي له هغو کسانو سره چې ستاسو په شاوخوا کې کار کوي مرسته وکړي. تاسو کولی سئ د خپلې ژمنتیا پر بنسټ د نورو پاملرنه ځان ته راواړوئ، ځکه ژمنو کسانو ته تل په کمپنۍ کې په ښه سترګه کتل کیږي او د دوی پرمختګ د نورو په پرتله ډېر ستایل کیږي. کوم کس چې سوداګرۍ ته مخه کوي چې آیا دی خلکو ته د خدمتونو او محصولاتو په رسونه کې ژمن دی؟ آیا دی په دې برخه کې پرمختګ کولی سي او آیا دی کولی سي د دې کار په کولو سره له ځانه پیاوړی مشر جوړ کړي؟ مشران د خپلو ملاتړو په هڅونه د پیاوړتیا احساس کوي. د امریکا لومړنی ولسمشر جورج واشنګټن د فرج په دره کې د جګړې پر مهال د خپلو سرتیرو له لوري وهڅول سو. ناپلیون او ملاتړو یې د جګړې ډګر ته راودانګل او دوی سکندر د خپلو سرتیرو سره یو ځای د جګړې د ډګر په منځ کې خیمه ووهله او خپلو سرتیرو ته یې وویل اوس به معلومیږي چې تاسو تر کومه زما ملاتړ کوئ. آیا یوازې مې پرېږدئ او که راسره پاته کیږئ؟ مشران په نورو کې باور رامنځته کوي. که موږ واقعا په خپل ځواک او خپلو هغو کسانو چې زموږ تر لاس لاندې دي باور ولرو،
کولی سو داسې کارونه وکړو چې په اړه مو یې هیڅ تصور نه وي کړی. که مو ملاتړو له تاسو ناهیلي وښوده او نسبت تاسو ته یې خپل اطمینان له لاسه ورکړ، پوه دې سي چې خپلې انګېزې ته یې هم زیان ورساوه.